ذبیح الله مجاهد وایي د داعش پراخ شتون په تړاو د نړیوالو ادعاوې دروغ دي. حماس خبر ورکړه چې په لال تابعین مدرسه کې د اسرائیلو د برید له امله 100 تنه وژل شوي دي. او الجزایري ایمان خلیب د پاریس اولمپیک اتله شوه. سلامونه د اینس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سرپرست حکومت بیان ویلي چې د داعش د پراخ شتون په اړه د نړیوالو ادعاوې بې ځایه او د له پروپاګانډ پرته بل څه نه دي. ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د سرپرست حکومت نظامي ځواکونه د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کوي او نه پرېږدي چې په هیواد کې د ځینې خپل سرې ډلې سر پورته کړي. مجاهد زیاته کړې چې په هیواد کې هیڅ خپل سرې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په څو ځلې په افغانستان کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو ټینګار کړی. حماس خبر ورکړی چې پر التابعین مدرسې د اسرائیلو د برید له امله 100 تنه وژل شوي دي. خو د اسرائیلو پوځ ویلي چې په غزه کې پر التابعین مدرسه داسې مهال برید کړی دی چې حماس 60 تنه غړي پکې وو. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلو دغه برید ته په خبرون کې ویلي پر یادې مدرسې د اسرائیلو برید ښایي چې دوی په فلسطین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو تصمیم نه لري. او د پای خبر مو دا چې الجزایري ایمان خلیب د پاریس اولمپیک اتله شوه. ایمان خلیب د پاریس اولمپیک د جنجالي سفر په پای کې له خپل چینایي سیال په ماتې سره دغه اولمپیک د سرو زرو میډال خپل کړ. 2 اونۍ وړاندې پر هغه د جنسیتي مسایلو په اړه نیوکې شوې وې. نوموړي د خپلې بریا څخه وروسته ویلي چې په پاریس اولمپیک کې د ګډون حق درلود. هغه زیاته کړې چې د یوې میرمنې په څیر پیدا شوې او د یوې میرمنې په څیر ژوند کړی او د یوې میرمنې په څیر خپله مبارزه او په دې کې هیڅ شک نشته. تر بیا ښه وخت ښې چارې د نورو خبرونو لپاره له موږ سره اوسئ.